ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا د کندهاره ټي وي. د جمعې په ورځ د مارچ په 10مه نیټه د جمعې د مانځه نه وروستو په نشترحال پېښور کې د لطیف لالا د مینوالو د انتظام لاندې د لوی قامي اتل او قانون پوهه عبداللطیف افریدي ایډوکیټ چې په پښتنو کې د لطیف لالا په درنه او سپېڅلې نامه یادېدی شو. هغې د شهادت د 40 په مناسبت سره د یو سترې دستورې اهتمام کړی او د دې دستورې صدارت ګل بهادر خان صاحب وکړو او د دې دستورې نظامت ښاغلي شعیب یوسفزي او دې سره طارق افغان او نورو ملګرو د هغې مرسته ملاتړ وکړو په نظامت کې. په دې دستوره کې د ژوند د بېلابېلو شعبو نماینده شخصیتونو او د مختلفو پارټو ورکرانو او سماجي شخصیتونو، وکیلانو، پروفیسرانو، شاعرانو، ادیبانو، صحافیانو او د ټولو ګوندونو سرمشرانو ګډون وکړو او هغې په دې موقع په خپلو ویناګانو کې د لطیف لالا په ژوند، د هغه په شخصیت، د هغه په فکر، د هغه په مبارزه ډېرې خبرې وکړې. هغه ته یې خراج تحسین وړاندې وکړو او د هغه جدوجهد یې وستایو، کوم چې هغه د مزدورانو، کسانانو، غریبانو، مسکینانو، سټوډنټانو، شاعرانو، ادیبانو، صحافیانو او د ژوند معیار د اوچتولو دپاره او د اظهار ازادۍ دپاره یا د هغې چې نور داسې کومو مسایل وو نو هغې ته به یې قانوني مرسته ورکوله او په هغې کې ویناوال وویل چې د لطیف لالا بنیادي طور یو قانوندان و، وکیل و، خو د هغه دا پیشه د پیسو ګټلو دپاره نه و، بلکې هغه د انسانیت د خدمت دپاره، د جمهوریت دپاره، د اظهار ازادۍ دپاره او د آئین د تحفظ دپاره هغه خپل ټول صلاحیتونه کارولي وو. لطیف لالا د خپل دغه شخصیت او د دغه کردار په وجه باندې هغه په ټول پاکستان کې عموماً او په پښتنو کې خصوصاً یو خوښ شخصیت او د هغې ثبوت دا نننۍ غونډه ده چې په دې کې د ټولو سیاسي پارټو مشران، د هغې ورکران، د مزدور کسانو پارټو او سماجي شخصیتونه، قبایلي مشران او د قبایلي ټولنې نور نماینده شخصیتونه هغه په دې دغه کې شریک دي او هغه دا غونډه چې کوم دی نو تقریباً 2 بجې شروع شوې وه او د ماښام په 7 بجې نو داسې ووایه چې 5 ګنټې په تواتر سره وچلېده او د دې غونډې فرحت الله بابر صاحب هم یو ویناوال و. هغه ډېره خبره وکړه چې دا د دې وجه دا ده چې دا د دې د لطیف لالا مینوالو را جوړه کړې ده. مطلب دا دی چې دا د یو پارټۍ د بینر د لاندې نه ده، نو هغه دا تجویز هم وړاندې کړو چې باید چې د لالا د سره د خلکو د دې مینې نه او د دې نننۍ دستورې نه ګټه پورته شي. نو په دې دستوره کې 2 قراردادونه وړاندې شو. په یو قرارداد کې خو حکومت نه غوښتنه شوې وه چې یو جوډیشنل
انکوایري دې وشي چې لالا څنګه په بارروم کې د های کورټ په بارروم کې هغه شهادت ورسولی شو او بیا دغه خلک چې کوم خلک دی کې نامزد شي نو پکار دا دی چې د هغې خلاف کیس په تیزۍ سره وچلولی شي. او په دویم قرارداد کې د لطیف لالا مینوالو دا یو فیصله کړې ده چې د لالا چې کوم میشن و د بې وزله او غریبو انسانانو مرسته ملاتړ کول، هغوی نه قانوني سپورټ ورکول او مالی اعانت کول، دغه شان د سټوډنټانو، دغه شان د مزدورانو، دهقانانو او شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو، نو د دې ټول دغه شان چې دغه مقاصدو د عملي کولو لپاره یو تنظیم تجویز کړی شو چې د هغې سره د دې سیمینار چې نشترحال کې د ناستې ځای نه ډېر زیات خلک وو، د هرې طبقې په دې کې مېرمنې هم وې، وکیلان هم وې، د ژوند نورو طبقو نماینده مېرمنې په دې کې ناستې وې. نو هغې ټولو دا تجویز سره اتفاق وکړو او په دې سره د دې تنظیم چې وروستو کله عملي کېږي، څه نوم ورله خوښېږي، د دې کار دپاره د لالا زوی ښاغلی دانش احمد اډوکیټ هغه ارګنایزر مقرر شو. نو خدای دې وکړي چې دا تنظیم جوړ شي او دی د لالا یاد تازه وساتي. لالا د مینوالو دا دستوره په هر لحاظ باندې یو ډېره منظمه او ډېره ښه دستوره وه. یقینا چې دونه لویه دستوره کې وړې څه کمی بیشی وي، خو په لحاظ مجموعي دا ډېره ښه په معنوي او په صوري حواله ډېره درنه او ډېره معنیخیزه دستوره وه. او د دې دستورې کامیابۍ د لطیف لالا د مینوالو ته ورځي او په دې سره دا یو خبره واضحه شوه، لالا به پخپله هم په ژوندانه غوښتل چې په ګڼ شمېر کې د پښتنو دغه شانتې خلک هغه راټول کړي، او خو بس دا د حالاتو مجبوري به ورته ووایو چې هغه په ژوند کې داسې ونه شو. خو نن د لطیف لالا مینوالو د هغه د شهادت په 40 د هغه ټول مینوال راغونډ کړل او په یو سټیج یې کېنولو. نو دا ډېره لویه کامیابي ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم. زه هیله من یم چې د لالا زوی ښاغلی دانش احمد اډوکیټ به په دغه تنظیم کې چې د دې تنظیم بڼه سماجي او ادبي او کلتوري وي، په دې کې د لالا ټول مینوال هم دغه شانتې په یو تار کې وپیري او هغه د لالا کوم مقاصد چې دي هغه فکري او قومي، نو هغه په دغه تنظیم چې دی نو د سرته رسولو دپاره هلې ځلې کوي. او زما یقین دی چې دا تنظیم که دغه شانتې وشي، سیاسي جماعتونه تنظیمونه زمونږ شکر الحمدلله په پښتنو کې ډېر شی دغه شانتې یو لوی تنظیم چې هغه سماجي، هغه ادبي، هغه کلتوري، نو هغه د نیش برابر دی او د دې ډېر ضرورت محسوسیږي. او په دې باندې د لالا د نوم سره چې منسوب وي، په دې ډېر پښتانه راټولیږي. نو زما په خیال چې دا تنظیم چې دی نو پکار دی چې دا هم په دې بنیادونو جوړ شي او دې کار وکړي. ډېره په دې دستوره کې څنګه چې مونږ ووایو چې د ژوند د بېلابېلو طبقو، نو په دې کې زمونږ مذهبي مشرانو او
هم ګډون وکړو ډېر په هغه باندې او هغې د لطیف لالا چې څنګه د ژوند د هرې طبقې د خلکو سره بغیر د پارټۍ د وابستګۍ سره هر پښتون سره هر انسان سره مینه کوله نو دغه شانتې هم د هر بنده دې غونډې ته په هغه مینه راغلې وه نو دا ما داسې احساس کړه چې مخکې ما ذکر نه و کړی نو زمونږ ډېر درنو مذهبي شخصیتونو هم په دې دستوري کې ګډون کوي داسې یاد شي چې یادونه دې یادګار شي داسې یاد شي چې یادونه دې یادګار شي په هر پل په هر قدم ستا انتظار شي